ورنه جوړ کړی موږ په زور سړی دی ورنه جوړ کړی موږ په زور سړی دی په خوی خصلت ښځه د نور سړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندرونو درود شریف ډیر وای د جمعې ورځ ده. کله کله به ما بخی د مشرانو قدر کوئ، کله کله ماغزه کمزوري شي، د ژوند حالات داسې دي چې په تاسو اوس او مونږ د 45 کالو نه ورسره ډزو راکاږو، خپلې بېمانیانې، خپلې ناغېړۍ، خپلې بېننګۍ هم در سره شریکوو چې مونږ وده وو څه مو ونه کړل. عزیزانو په هیر مو نشي چې د مونږ نه بېننګه کام بل په نړۍ کې نشته دی. ډېر بېکاره بېننګه مونږ هغه کام یو چې څوک هم ډبوي، څوک هم پرتګونه وباسي، چا رانه ښځې بوتلې، چا په منځ نیم کړو، چا رانه زامن بوتلل، چا رانه علما بوتلل، حلالې کړل، چا رانه سپینګیري ملکان، چا راکې داسې خلک وروزل چې موږ ووژني، او بیا هم موږ هم هغوی ته زنده باد وایو. په موږ کې به ډېر کم داسې خلک وي چې خپل دښمن به نه پېژني، هر څوک یې پېژني، چا د نوکرۍ په خاطر، چا د 2 روپیو په خاطر، چا د زنده باد او د مردباد او بس د لوړې چوکۍ په خاطر خپل کام خرڅ که، حلالې که، وی شرماوه، در په درې که، خاورې په سرې که، خپله خاورې خرڅه کړه، خپل کام یې خرڅ که، بیا موږ لکه د میږو لکه د وزو ورپسې روان یو، بیا چغې ورپسې وو. تاسې باور وکئ، البته ټول نه وایم، په موږ کې داسې خلک شته دي چې ځانونه، خپل سرونه، خپل اولادونه، خپلې کورنۍ قربان کړلې د کام نه، لیکن په موږ کې داسې رزیل خلک شته دي چې د 2 روپیو په خاطر باندې خپل رور وواژه، خپل عزیز یې وواژه، خپله خاوره خرابه کړله، خپل کورونه په پنجابیانو او په امریکایانو باندې بمباري کړل. په موږ کې داسې رزیل خلک شته دي. الله موږ او تاسې نه بخي، الله موږ او تاسې سره ظلم نه کوي. الله پاک عادل باچا دی، انصافدار دی، خو الله پاک ته خاینین خوښ نه وي، منافقین ورته خوښ نه وي، هغه خلک چې هغه ډاکوان او غلا او غاصبین دي ورته خوښ نه وي. ځکه په موږ او تاسې 1550 کاله داسې اور راښکته کړی دی چې کله د روسي، کله د امریکایي، کله د بودیست، کله د مسلمان په نوم باندې موږ وژني. دا ځکه چې موږ رزیل یو، موږ خبیثین یو، موږ منافقین یو، موږ فاسدین یو، او چې څوک یې نه مني د ټول نه غټ فاسد همغه دی. تاسو ګورئ، زما په نظر زه چې څومره پوهه او زه چې څومره زده کړې او زه چې څومره ناسته پاسته د خلکو سره لرم، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه واخله تر ننه پورې به دومره علما کرام، مفتیان، تبلیغیان، قاریان، حافظان او دینداري په دې نړۍ کې نو لکه نن چې دي. خو موږ څه کوو؟ زموږ ملایان څه کوي؟ آیا دوی را پاڅېدل؟ آیا دوی په ظالم غږ وکړه؟ آیا دوی د دې کفارو په مخ کې ودرېدل؟ آیا دوی بدو ته بد وویل؟ آیا دوی فاسد ته فاسد وویل؟ نه. آخر وخت دی چې توبې ونه باسي او په سمه لار باندې را نشي، د دې نه به بدتر شي. عزیزانو، تر څو چې موږ په سمه لار روان نشو، تر څو چې خپل دشمن ته د خپله کوره پیل نه کړو، دشمن ته دشمن ونه یو، خاین ته خاین ونه ویو، د کام او د خاورې دښمن ته دښمن ونه ویو، خدای پاک به په موږ او تاسې باندې، دا خو کم دي، داسې خلک باید په موږ او تاسې باندې راشي چې ګوري یا دا خاینین چې د بل چا بیرغ یې راخیستی، د بل چا جنډه یې راخیستې ده، د بل چا زنده‌باد او مرده‌باد وایي، ټک حلالیه، ټک سر ته نغوڅوي، باید په دوی باندې دا خلک راشي. او که را نشي، خدای پاک به ذلیل، رسوا او شرمنده کا، تر څو پورې چې موږ خیانت پرې نه دو،
د خیانت نه لاس وانخلو، د منافقت نه لاس وانخلو، د غصب نه لاس وانخلو، د خپل قام د دشمنۍ نه لاس وانخلو. همدغسې در په در خاورې په سر به یو او د دې نه به خدای پاک را باندې سختې راولي. توبې وباسئ، لاس سره یو کوئ، د خپل ځان خاینین وپېژنئ، د خپل قام خاینین وپېژنئ، د خپلې خاورې خاینین وپېژنئ، سر ته نه غوڅ کئ. السلام علیکم ورحمت الله.